हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बच्चा ته چې درود شریف خوده ناغه بوي چې درود وای نو دا درود وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك خدایا په پیغمبر ته رحمت ولېګا سمرا عدد ما في علمك خدایا په هغه شمار په رحمت راولېګا چې کوم شمار ستا په علم کې اندازه کوي اوس ګوره زه چې او ته چې حساب کو کنه یو دوا درې شل سل زر لک کروڑ عرب پدم کرب دغه نه پاخو حساب ختم شي ٹھیک ده کرب نه خو ما خیال دی حساب ختم شي اوس ته دا وای چې خدای ته درود ورېږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کربم لګ دی خدای زه انسان یم او د انسان شمار چې دی هغه یو حد باندې ختم شي یو حد باندې ختم شي یا الله ته په هغه شمار په د رحمت راولېږه چې کم شمار ستا په علم کې دی نو چې څومره الله دی نو دومره به په علم کې شمار هم وي ستاسو اندازه لګوئ حساب یې کوه ها عدد ما فی علمک په هغه شمار چې کوم شمار ستا په علم کې دی او بل وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار خدای چې ته خوښ ګڼې او ته پرې راضي کېږي دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته ښودو نو دا درود به ورته تاسو خیال راغی قصیدې بردی والا یو درود ویلی مولاي صل وسلم دائما ابدا اندازه کوئ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا الله صل وسلم دائما ابدا خدای رحمت را لېږه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دائما ابدا تر ابد الاباد پورې خدا دارچا خپل خپل شان دائما ابدا پچا على حبيبك خير الخلق كلهم په خپل محبوب باندې چا د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی یو وینا د شیخ سادی ده شیخ سادی وایي چې دفتر تمام شد و به پایان رسید عمر دفتر او کاغذونه او قلمونه او سیاهی ټولې تمامې شوې و به پایان رسید عمر او عمر مم انتها ته ورسېد لیکن ما هم چونی در اول وصفه تو مانده زستا پړومبني صفت کې په خدای قسم لا دوینته شوی هم نیم او سترګې دې څنګه دي سترګې دې څنګه
نو یو بزرگ وی چې کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد اس د چا مجال لے چاگه د حضور علیہ السلام صفت دی د چاشتا گورا ان اللہ ځان لومبه یادی ان اللہ بیا ان پی روڑی ان سر پر راضی وای طالبان شتا ان کأن لکن څنګه دي لا راغه طالبان امرک چا ان او کأن او لکن او باو تاو لام واو ما مسخله رب حاشا عن على حتى الى دا مونږه د گردان غوندي یادول اوس طالبان امرک مونږ به سړه روټۍ د غرمې م خوړلې وه او سړه به م ماښامه م وخوړه نو ټوله شپه به ویښو خېټه به م چونکېده اوس دا زیړې ښورواګانې او پړسېدلې روټۍ چې وخوري ډډه خېټه د شپې پراتي هغه باو تاو لام واو مز و مسخله یادولی شي ډولیان به کېږي او چېرته کیسه خانه کې به یې ګورې او چېرته به یې کابلۍ کې ګورې او چېرته به یې چېرته إلا ابل ورځ یو طالب راغی دوره کې کوم ځای کې یو لو دغه یې راته وښوده مدرسه هلته دوره کې ما العطف په ضمیر مرفوع متصل بې تاکید د منفصل نه ولې روا دی بس روا دی اوس ما ورته بل رنګ کې وویل که مال نه عطف په ضمیر مرفوع متصل بې تاکید د منفصل نه ولې روا دی وی یاره چې ماته یاد نه دي کتاب به وګورم انا لله و ته دوره کې خدای بنده لږ سوچو ملعطف په ضمیر مرفوع متصل دې تاکید د منفصل نه روا نه دی ولې روا نه دی دا وجه وه مال ما روا ویلو په هغې هم نه پوهېږي اوس ولې روا نه دی په دې وجه هم نه پوهېږي او یې دوره کې نو عزیزانو خیر بهرحال بې عزتي م نه کومه خو لږ سوچ وکئ چې زموږ داسې ملک شو او داسې زمونږ وطن شو د دین هم جنازه وزي لګیا دی او د دنیا د تعلیم هم جنازه وزي لګیا نه د دنیا تعلیم پاتې شو نه د دین تعلیم پاتې شو هغه زمانې لاړې چې چا به ترجمه پړاول هغې دپاره به تفسیر کبیر کتو اوس امي سړی هم راپاسي په لوډ سپیکر کې صاحبه قرآن لاندې اردو ترجمه ګوري ورته دا حمر مستنفره ناستی او ترجمه الا حرف تحقیق پر راغله ان الله وتحقیق سرا الله وملائکته او ملائکی دغه خدای څه چل کوي یصلون علی النبی درود او رحمت وای په جناب محمد رسول الله باندې نو تاسو ته یا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو کې درود وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد
عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. نو زما عزیزانو عرض می داو چې نیم مستجمع ده ټولو صفاتو د پروردګار عالم. وبحمدک پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدای. وبحمدک وتبارک اسمک بلم څوک شته چې د هغه نوم مبارک څوک شته؟ وتعالی جدک بلم څوک شته چې د هغه شان اوچتي. ولا اله غیرک اے الله ستانه بغیر بل څوک شته نه بل څوک. دا مقام د عشاقو دی. د عشاقو عالم دای چې هغې استغراق فی الله راشي نو هغه ته بل څوک نه ښکاري. بل هر طرف ته چې ګوري خپل محبوب ورته ښکاري. هر لکه منصور مشهوره واقعه ده چې د فنا فی الله مقام ته ورسېده. دې ته وایي استغراق فی الله. بالکل د الله په دې وجود کې ورمحت نو استغراق فی الله چې راشي نو هغه ته که دیوال ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که اسمان ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. حتی که هغه خلق مطیع دي بیا نشي کولی چې ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. نو منصور چې ځان ته وکتم نو خدای ورته ښکاري. ځکه چې استغراق را عشق کې که تاسو خیال وکړئ یو عاشق ته چا وایي چې معشوقې تصویر دی بس هغه ورته دل کې آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی خو چې زړه مې وشي داسې وګورم او راته ښکاره شي. ما ته د تصویر څه ضرورت. منصور استغراق فی الله راغی. اسې عزیزانو دا خبرې زما کول چې دي ما خو تاسو ته وایي چې دیوال ته ډولکې وال دي. زمونږ نه استغراق فی الله راځي او نه استغراق فی الرسول راځي. تاسو خیال راغی جی زمونږ استغراق فی دنیا راغلی دی. استغراق فی المنبر هم راغلی، استغراق فی الحکومت هم راغلی دی. داسې پخوانی کیسې دي وای وریو خو چې بار وځئ بیا په غضب اخته وو. مونږ ټول داسې. منصور ان الحق وی چې ان الحق وی نو علما ورونیو وی ان الحق دا معنا ده چې زه خدای یم. وی نیسئ وی تړلو چې په کومه رسۍ وتړلو هغې رسۍ من الحق چغې والي. په کومه لاره چې روان کړی و هغه دیوالونو من الحق چغې والي. کومه رسۍ چې ده ته په غاړه کې واچول او پانسي کولو یې هغه رسۍ هم ان الحق چغې والي. مړی شیخ شبلی رحمت الله علیه د دغه وخت لوی ولی و. هغه حیران شو چې دا سړي خو ځان ته خدای ویلی نو د خو د استغراق مقامو او دا ولې پانسي کړی شو. نو نیمه شپه وه
شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي. څه وایي؟ شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم، منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم. اے خدایا دا منصور دی ولی په دارو خېږي؟ دا ولی ته خو ځان ته خدای نه ویلي که؟ آواز ورته وشو. منصور بود واقف اسرار سر دوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست، هر کس که سر را فاش کند ای سزای اوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست، هر کس که سر را فاش کند ای سزای اوست. منصور ته یار د یارۍ رازونه وښودل، یار ورته د یارۍ رازونه وښودل او د هغه د یارۍ راز فاش کړ. چغې ووالې، چې چغې ووالې نو الله ولا دا سزا ورکړه چې تا دا زما راز ولې فاش کړ. د عشق راز خو پټي. ګوره یوسف علیه السلام سره اسې دا مثال دی پورې درته یم چې د دې تقویت وشي. یوسف علیه السلام د خوبونو تعبیر به ډېر ښه پوهېده. په جیلخانه کې یو دوه کسو خوب ولیده او هغه یو ته تعبیر دا وکړه چې ته به د جیل نه وځې او د بادشاه په خدمت کې به ولګې. خو چې د جیل نه وځې او د بادشاه خدمت ته ورشي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې ما هم د جیل نه وباسي. الله وی ښه اچولې ما یې په جیل کې او شپارس په هغه سړي کې. نو آډر ورپسې راغی چې 12 کاله نور قید شو. دا ټکی دی ولې و؟ دا دی ولې و؟ ذکریا علیه السلام قوم ورپسې و چې راوینیسئ یو مړی کوي. ده چې منډه واله ونې ته یې وویل چې پناه راکړه. ونه سیرې شوه او دله یې پناه ورکړه او ترېنه ګیر چاپېر شو. الله دا قوم په ډه کې واچول چې په دې منځ یاره کوي. ده زما په موجودګۍ کې د ونې نه ولې پناه وغوښته. تاسو خیال ده عزیزانو چېرته چې د استغراق فی الله راز پاش شوی دی هلته انجام دا شوه. نو ولا اله غیرک چې تاسو ووایئ اوس که مونځ کې تاسو به ودرېږئ تاسو به سبحانک اللهم وبحمدک بارک کلم راغی پوهېږئ نه چې ولا اله غیرک څه ته وایو. ولا اله غیر لک یو 2 سیکنډ ټوله سوچ وکړئ. لون په کومه ورځ چې اعلان وشي چې سبا ماښام 9 بجې به د پاکستان وزیر اعظم اهم تقریر کوي، اهم، نو ټول پاکستان ریډیو ټلویزیون ته داسې غوږونه نیولي که نه؟ تاسو هم پکې ټول وخت اهم تقریر کې څه کوي؟ ملک ټیپر کوي، کسی به د غوړو نیرونه روانوي، څه چل خدا تمامي که نه چې چېرته ارزاني به راولي خدای به ښه ورځ درته نه ښه ورځ پسې به ړوند شي د پاکستان قوم ړندي. دې قوم ټول عمر اسلام او دین پورې مسخرې کړي دي. خدای سپک او ورک
خوار او ذلیل کړي داسې خوږه ګراني در باندې شروع ده چې هر سهار د کور روزي نو یو لپه اوښې تویې چې خدای دومره میامدن دی اوس به ټیپر په سالم او غوښه به په سالم هلته ماشوم بیمار دی 200 روپۍ فیس به څنګه ورکوم داسې یې که نه داسې خوږ خامار در باندې اخته دی چې په ځای ځای هر سړی چیچي او سات یې وځي او د سلګو توفیق هم ورته نه کي داسې خوږه ګراني در باندې شروع دوايانې وګوره په هفته کې 2 ځله ګرانېږي په هفته کې غریب سړی به د علاج د وجې مړ کي بچی به د علاج د وجې مړ کي یو ستن ده ماشوم له لګي د هغه یو ستنې قیمت 350 روپۍ یو بوتل دی په 120 روپۍ به کېده ماشوم له ورکړی کېږي ډاکټران عام طور لیکي وایي انټي بایوټیک کې اثر پاتې نه شو 102 روپۍ د هغې بوتل قیمت شو دغسې به ورته ګورئ بچی به هم تړپیاویږي د بوتل اغستو توفیق به درته نه نصیب داسې خوږه نیستي در باندې را روانه ده او شروع ده در باندې دا ولې دا ځکه چې د وزیر اعظم تقریر ته د 2 ورځو نه مخکې په تمه یې چې څه به وایي به څه وایي وایي کیا پیدی او کیا پیدی کا شوربه څه پاکستان او څه وزیر اعظم او څه د هغه تقریر میرے بھائیو غربت کو دور کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا ویلې که غربت به لرې کو غربت ستا غني کن نشي لرې کو دا خدای راوستی دی او خدای دا قوم نیولی دی چې خدای نه یې پرېښی بنده یې نشي خلاصولی که کولی دا قوم خدای رانیولی پرون د ملک سربراهانو د هغه ملک ملګرتیا کړې وه چې کوم ملک په عراق کې 90 لاک مسلمانان مړه کړي 90 لاک مسلمانان د امریکې د بمونو شکار شوي موږ د هغه امریکې ملګرتیا کوله نن د امریکې د خوشحالولو دپاره زموږ وزیر اعظم بیان ورکو کہ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمارا مامو جی صدر بش خفا ہوتا مونږ کې صلاحیت شته د ایټم بم جوړولو مونږ یې ولې نه جوړو ځکه چې امریکا پرې بله ورځ صدر بش په دنیا کې د سوپر پاور صدر و د کورسۍ نه خدای چې راوغورځولو چا راټینګ کړی شو ټول ورته داسې اکبر ښځې نه امسا ووته او خلکو نه ممبرانو نه امسا ووته هله بش راوغورځېد ما یې سم به نه راغورځېده نو زما دیدانو عرض مې دا و چې د دنیا د یو ملک د سربراه تقریر ته ته په تمه یې چې څه به وایي الا 9 بجې شوې 9 بجې تقریر دی د وزیر اعظم قرآن د چا تقریر دی حدیث د چا تقریر دی چرته هم دا سوچ وکړو چې قرآن د خدای تقریر دی پلانی ټیم باندې به بیانېږي چې ورته ځان تیار کړ نام کړي حدیث د پیغمبر تقریر دی او د هغه وینا ده چې شروع شي نو تاسو وتښتئ